أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. دا بل خطاب دے بنی اسرائیل تا شپگاتے پورے دے در سلور آیتونو کې دا خطاب ذکر کی. حاصل دا دی چې د هغه یهود چې کوم په زمانه د نبی صلی الله علیه وسلم کې موجود و، د قرآن کریم نزول چې کېدو په هغه وخت کې موجود و، مدینه کې او مدینې سره نږدې علاقو کې دی موجود و. نو د دغه کسانو قبایح الله رب العالمین چې هغه بیانوي. حاصل دا دی چې په تورات کې الله رب العالمین د دیو نه دا وعده اخیستې وه چې څلور کارونه به کوئ او د څلورو کارونو نه به ځان ساتئ. دا د بني اسرائیلو نه الله دا وعده اخیستې وه. څلور کارونه اوامر دا دي: د مور پلار سره به ښېګڼه کوئ، دارنګې مسکینانو، یتیمانانو، خپلوانو دیو سره به ښېګڼه کوئ. یو امر دا و. دویم امر ورته دا و چې تاسو به عامو خلکو ته هم ښایسته خبره به ورته کوئ، نرمه خبره، دعوت به هغو له ورکوئ. دریم امر ورته دا و چې د لمونځ پابندي به کوئ. او څلورم امر چې دی نو هغه ورته دا و چې زکات به ورکوئ. او څلورو کارونو نه دی منې شوي، الله منع کړي وو. په تورات کې د دیو نه وعده اخیستې وه چې دا کارونه به نه کوئ. یو د الله رب العالمین نه سوا به د بل چا عبادت نه کوئ، صرف د الله بندګي به کوئ. دویم، وینې به د یو بل په ناحقه باندې نه توی کوئ. دریم، یو بل به د کورونو نه وباسئ نه. او څلورم نهي ورته دا وه، منع دا وه چې د یو بل سره به مدد نه کوئ د ګناه په کارونو او د ظلم په کارونو کې. د څلورو خبرو نه هغې منع شوي او منع یې کړې وه چې دا به نه کوئ. لیکن دی راپاڅېدل او دغه وعده چې د هغه یې ماته کړله. د بني اسرائیلو مخکې کسانو هم دا وعده ماته کړې ده، او خاص کر هغه کسان، هغه بني اسرائیل چې هغه موجود وو په زمانه د نبی صلی الله علیه وسلم کې او په زمانه د نزول د قرآن کې. دیو هغه وعدې چې د هغه یې ماته کړلې، کوم چې اوامر وو په هغې باندې عمل پرېښودو، او د کومو شیانو چې منع شوي دا څلور شیونه د دې ارتکاب یې وکړو، یعنې په نهي باندې راتللې دې ته وکړو، دغه نهي باندې څه عمل ونه کړو. نهي ته راتلل وکړو، اوامر چې کوم وو نو هغې نه منع شو او په هغې عمل ونه کړو.
نو الله رب العالمین د دې دپاره به سزا ذکر کوي، دنیوي سزا او دارنګې اخروي سزا چې دا الله رب العالمین به له ذکر کړې ده. نو حاصل د دغه دا شو چې د یو د الله کتاب تورات کې د دې نه لوز اخیستلی شوی او دا راولګېدل، دا لوز یې مات که او هغه بني اسرائیل چې د نبي صلی په زمانه کې موجود و، قرآن چې کله نازلېده موجود و د مدینې په غیر شاپیر علاقو کې، نو د دغه کسانو قبایح الله ذکر کوي چې دې اوامرو باندې راتلل ونه کړو او د نواهیو نه ځان ونه ساتو، بلکې الټه چلیدل، الټه کومه وعده چې شوې وه نو د هغه وعدې خلاف یې وکړو، نقض عهد یې وکړ د هغې. نو دا بني اسرائیل او دا یهود د هغه خلک دي چې د الله د وعدې هیڅ پروا چې د هغه نه کوي، د وعدو خلاف دا دی کوي. د الله سره کومه وعده کړې د رسول سره، نو دی د هغه وعدې خلاف چې د هغه کوي. او دیو دا دعوه کوله چې موږ تورات زموږ کتاب دی، موږ په دې ایمان راوړی دی، موږ دا منو. نو هلکه چې تورات منئ او تاسو دا دعوه کوئ چې دا زموږ کتاب دی، موږ ته الله رالیږلی دی، موږ په دې باندې عمل کوو، منو، ایمان پرې راوړی دی، نو بس تاسو ته دا اوامر متوجه دي، نو ولې په دې عمل به یې نه کوئ؟ تورات کې خو الله دا خبرې ذکر کړې وې چې تاسو تورات باندې ایمان راوړی دی، نو پکار دا چې په دې اوامرو باندې عمل وکئ، په دې حکمونو عمل وکئ. او دارنګې کوم شیونه چې تاسو الله منع کړی دا څلور خبرې دې نه ځان وساتئ. هسې په خولې باندې ووایو چې موږ ایمان راوړی دی، منځ کې بیا عمل ته تیار نه یې، دا د یهودو صفت دی او دا ډېر قبیح او ګنده صفت دی، والعیاذ بالله. نو الله رب العالمین د دې دا عیب ذکر کوي او دا نقصان چې دی دا ذکر کوي. ناقضین د عهد دي، وعدې ماتونکي خلک دي، ډېر شي قبایح الله رب العالمین په سورة البقره کې الله ذکر کړی دی د یهودو، چې بعض علما وایي 50 نه تقریبا زیاتېږي، دا یا 50 یا 50 نه هم زیاتېږي، دومره قبایح الله ذکر کړی دي. او دا به وجه او سبب هم وي دا قبایح 50 د پاره د انتقال د نبوت د بني اسرائیلو نه بنو اسماعیلو ته. الله د دیونه خلافت واخسته او اسماعیل علیه السلام په بچو کې هغه کې الله نبی راوسته چې نبی محمد صلی الله علیه وسلم دی. وجدار تاسو اهل خلافت نه تاسو کې دا قبایح موجود دي. وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ کله چې واخیستله مونږه مضبوطه وعده د بني اسرائیلو نه شیش په باره کې وعده واخیستله، نو اوله خبره دا ده لا تعبدون الا الله، بندگی به نه کوئ تاسو د هېچ چا سوا د الله رب العالمین نه. وبالوالدین احسانا، ښېګړه به کوئ د مور و پلار سره ښېګړه کول، وذي القربى او د خپلوانو سره، والیتامى او د یتیمانانو سره، والمساکین او د مسکینانو سره. وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ کله چې مونږه واخیستله مضبوطه وعده د بني اسرائیلو نه. یو قول دا دی چې په ژبه د موسی علیه السلام ته الله دا وعده اخیستې وه، په ژبه د موسی علیه السلام، یا دا وعده چې دی دا په تورات کې اخیستلی شوې وه، په دې معنا چې تورات کې الله رب العالمین دا حکمونه دیو ته ذکر کړي وو، دا اوامر او نواهیو ته ذکر کړي وو. اول میثاق د دې باره کې وو لا تعبدون الا الله، بندگی به نه کوئ تاسو سوا د الله نه د بل چا. لا تعبدون دا لفظا دې ته د نفي صیغه وایي که نه، علما طلبا په دې پوهېږي، خو په معنا د نهي سره دی. لا تعبدون
لفظي معنی دا ده د نفي چې تاسو خو بندګي نه کوئ سوا د الله نه د بل چا، تاسو بندګي نه کوئ. او نفي په معنی د نهي سره شي نو معنی به موږ داسې کوو چې تاسو بندګي مه کوئ د هیڅ چا، لا تعبدون احدا غیر الله، تاسو بندګي مه کوئ د هیڅ چا مه کوئ غیر الله سوا د الله نه. الا په دې ځینو کې چې راشي نو غالبا دې ته الا صفتي وي په معنا د غیرو د سوا سره وي. الله رب العالمین اولنی حکم دا و اولنی نهی دی ورته دا و چې تاسو به د الله نه سوا د بل هیڅ چا بندګي به نه کوئ. نو وروسته راځي دی هغه وعده ماته کړې ده، هر یو یې ماته کړې ده، هر امر د هغې خلاف یې کړی ده، هر نهی هغې ته یې راتلل کړي دي. بني اسرائیل هغه خلک دي چې په دې کې یهود چې کوم وو نو دیو عزیر علیه السلام د الله سره شریک جوړ کړی و، او عزیر السلام ته به د الله زوی ویو، د الله نازولی به ورته ویو. نو ګوره د الله سره شریک شي د هغه جوړ کړی و. هر چې نسوارا دي نو هغه هم بني اسرائیل دي، هغه هم د الله سره شرک وکړو. شرک چې د هغې دا وکړو چې عیسی علیه السلام چې کوم دی نو هغې د الله سره شریک جوړ، او عیسی علیه السلام ته اله وي، کله عیسی علیه السلام ته ابن الله وي چې دا اله دی، او کله وی چې نه دا د الله زوی دی، او دارنګې د الله نازولی دی. داسې تعبیرات چې د هغه کوي هغې د الله سره شریک شي د هغه جوړ. نو بیا به د عیسی علیه السلام بندګي کوله. نو دا نهی وکړه، لیکن دیو ثم تولیتم، دا ظالمان را ولګېدل او د هغې خلاف یې وکړو، د الله سره شریکان جوړ کړو برخداران. وبالوالدین احسانا، او نیکی کوئ د مور و پلار سره نیکی کول. دا اوس اولنی امر دی، مور و پلار سره به نیکي کوي. مخکې د الله حق ذکر شو، عبادت چې دی نو دا د الله حق دی په موږ او تاسو باندې، او د الله د حق نه وروسته بیا د نور مخلوق حق په موږ باندې دی. په مخلوقاتو کې اولنی حق چې دی نو هغه بیا د مور و پلار دی. په مخلوقاتو کې بیا اولنی حق دا د مور و پلار دی. نو ځکه دا مخکې ذکر کړی شو وبالوالدین احسانا، بیا وروسته نور خپلوان دي، مسکینان، فقرا، ګاونډین، ښځه او بچي، د هر یو چا حق الله رب العالمین څه قرآن کې بیان کړي دي او څه په ژبه د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې موږ ته بیان کړي دي. د هر چا حق په اسلام کې شته دی. ډېر ښایسته دین دی اسلام. د هر چا حقوق پکې هغه بیان شوي دي او پکې ذکر شوي دي. بیا قرآن کې قانون دا دی چې الله رب العالمین خپل حق ذکر کړي. د الله حق څه دی په موږ باندې؟ د هغه بندګي کول یوازې. نو دارنګې هغې سره به ایسته د مور و پلار حق چې هغه ذکر کوي قرآن کې. د مور و پلار حق به ذکر کېږي. په دې صورت کې تاسو ګورئ لا تعبدون الا الله، نو ورسره وي د توحید مسلې نه وروسته وي وبالوالدین احسانا. سورة نساء کې الله رب العالمین وروسته راوړي چې واعبدوا الله او ولا تشرکوا به شیئا، او بیا وروسته وي چې د مور و پلار سره ښېګڼه شریکوي. د الله حق یې ذکر کړی دی، وروسته د مور و پلار به یې ذکر کړی ورپسې. دارنګه سورت بني اسرائیل کې دا خبره ذکر شوې ده چې د الله بندګي کوئ یوازې، دا د الله حق دی، او د هغې نه پس ګوره د مور و پلار سره ښېګڼه کوئ. هلته هم دا ذکر کړی دی. او دارنګې سورت لقمان کې الله رب العالمین دغه ذکر کړی دی. غرض دا چې تقریبا 8 ځایونه دي قرآن کې چې په هغې کې الله رب العالمین اول خپل حق ذکر کړی دی چې د الله عبادت کول دی یوازې. دا د الله حق دی په موږ باندې چې د هغه بندګي به کوو او یوازې به یې کوو.
او د هغې پسې بیا د مور و پلار حق ذکر کړی دی چې دا په هر چا په حق باندې دا مخکې دی. خو الله رب العالمین د خپل حق سره یو ځای ولې ذکر کوي نږدې؟ د هغې وجه دا ده، علماء ویلي دي چې الله رب العالمین د انسان پیدا کوونکی دی، خالق حقیقي الله دی. لیکن دا مور و پلار چې دي نو دا من وجه پیدا کوونکی دی، بچي دي من وجه، ځکه الله پیدا کړی دی، خو دا بچی الله د دې مور و پلار نه پیدا کړی دی. دا خو د اسمان نه دی راغورځېدلی، بلکې د دې مور و پلار نه پیدا شوی دی او الله پیدا کړی دی. نو خالق حقیقي الله دی او د هغې نه پس ته به دا د مور و پلار نه پیدا دی او د مور و پلار په وجه باندې الله پیدا کړی دی. نو دې د وجې نه الله رب العالمین د مور و پلار حق دا د خپل حق سره یو ځای ذکر کوي چې الله خالق دی حقیقي او من کل الوجه خالق دی، لیکن مور و پلار هم پیدا کوونکي دي من وجه، ځکه دا بچی د چا نه پیدا کېږي؟ د مور و پلار نه. نو دا هم پیدا کوونکي دي، بچي دي خو من وجه. نو دې د وجې نه الله رب العالمین د دې مور و پلار حق چې د هغه مخکې ذکر کوي، د هر چا په حق باندې او ځان سره نږدې ذکر کوي. دویم الله رب العالمین د خپل حق سره د مور و پلار حق ذکر کوي چې الله رب العالمین د هغه ذات دی چې احسانونه کوي د خپلو بندګانو سره او عوض نه غواړي. الله رب العالمین هغه ذات دی چې د بندګانو سره ښېګړې کوي، احسانونه سره کوي، نعمتونه پې کوي او د دې هیڅ عوض چې د هغه نه غواړي. نو دقه شانتې الله رب العالمین نه پس د مور و پلار چې دي نو هغه هم داسې دي چې د بچي سره ښېګړه کوي او دارنګې په بچي باندې رحم کوي، نعمتونه ورله ورکوي او د هغې هېڅ عوض چې د هغه نه غواړي. نو په دې وجه باندې د مور و پلار هم ډېر حق دی پس د الله د حق نه، نو ځکه الله د خپل حق سره یو ځای ذکر کوي. دا وجه چې راغم دا دریم وجه دا ده چې فرق بین الحقین دې ته الله رب العالمین اشاره چې راکوي. د الله هم حق شته دی او د مور و پلار هم حق شته دی، د مخلوق هم شته، خو لیکن تاسو ګوره فرق کوئ په منځ د حقینو کې. د الله حق دا دی چې د هغې یوازې بندګي وکړي او د مور و پلار حق چې د هغه دا دی چې د هغې سره به ښېګړه کوي. داسې نه چې ته د مور و پلار بندګي شروع کړي، د مور و پلار عبادت شروع کړي، مور دې ناست دی پلار دې ناست دی او ته ورځې سجده ورته لګوې، داسې به نه کوې، ځکه چې د الله حق به ورله نه ورکوې. نو فرق بین الحقین دا پکار دی، دا به کوئ تاسو. د الله حق وپېژنه، هغه د عبادت لایق دی، هغه ته به رکوع سجده کېږي، د هغه په نوم به منښته کېږي، د هغه په نوم باندې به ذبحه کېږي او د هغه نه به خپل حاجتونه غواړئ، هغه د مشکلاتو حل کوونکی دی. او هر چې مور پلار دی نو د هغه وګوره عبادت به نه کوې، بلکې د هغو سره به عام انساني همدردي چې کومه ده او دارنګ انساني کوم خدمت یې دی، ادب یې دی، احسان یې دی، نو هغه به ورسره کوي. نو دې ته پکې اشاره ده، ځکه د خپل حق سره الله رب العالمین د مور پلار حق ذکر کوي. وبالوالدین مخکې فعل حذف دی، واحسنوا بالوالدین احسانا، اصل کې عبارت داسې دی د مور پلار سره به احسان کوي. احسان به احسان دا دوه قسمه معنی دی، یو احسان دی په دنیا کې او بل احسان دی پس د مرګ نه. په ژوند کې یو احسان دی، یو پس د مرګ احسان دی. داسې ووایه دنیا په ژوند کې احسان د مور پلار سره اول دا دی، خبره په سوچ باندې اورئ، ښه سوچ باندې چې نورو زنانو ته هم به بیانولی شئ تاسو دا خبرې، دعوت به چلوئ، تاسو به هم چلوئ، موږ به هم چلوو چې موږ د الله اجر راکړي. نو د مور پلار سره احسان چې دی دنیوي احسان هغه دا دی په دنیا کې او په ژوند کې احسان ورسره اول دا دی که د مور پلار چېرته عقیده خرابوي، نظریه خرابوي،
ایمان به کې نه نو هغې له به دعوت ورکوې دعوت اول د ایمان دارنګې د توحید دعوت دا به مور پلار له اول ورکوې که اعمال نه کوي نیک عملونه نه کوي د هغې دعوت به ورکوې خو په ډېر نرمه طریقه او په نرمه لهجې سره به دعوت له ورکوې سخت الفاظ به مور ته نه استعمالوي او پلار ته او دارنګې د هغې وهل او یا دارنګې بد رد دا به ورته نه وی په نرمه لهجه باندې اول حق د مور پلار دا دی چې ته به هغې له څه کوې هغې ته به د دین اسلام دعوت ورکوې که مسلمانې مؤمنې او عقیده کې شرک نو د شرک نه به منع کوې د توحید دعوت چې د هغه به له ورکوې توحید دعوت ډېر کله ته مور پلار یې که نه هغه چېرته به تکلیف پرې شي نو زیارت ته روان یا مور د مقرب سر کې وځه چې زیارت له ځو باباګان دي او اولیا دي او بزرګان دي او مالګې دي او جاروګانې دي په دې باندې عقیده ده نو دا مور به کښېنې او پلار به دې کښېنې او ته وبه وایې چې پلاره مورې داسې کار مه کوه دا خو د الله سره شرک دی الله خو به دې ډېر خفه کېږي دا تا باندې بیماري چا راوستې ده الله راوستې ده که نه خالق د دې الله دی نو دقه الله رب العالمین هغه ته له شفا هم درکولی شي هغه ته جوړولی هم شي هغه تا د دې مصیبت نه لرې کولی هم شي نو الله نه یې وغواړه نو چې د الله نه غواړې نو په زیارت کې څه کوي چې زیارت ته منډې وی خو لاړ شو جومات کې یو دوه رکاته مونځ وکړه مورې ته په کور کې یو ښایسته اودس وکړه او یو دوه رکاته مونځ وکړه او د الله نه دعا غواړه هر ورځ یو دوه رکاته مونځ کوه صلات الحاجت کوه او د الله نه دعا غواړه د شپې ورته راپاڅېږه په آخري حصه کې الله د اسمان د دنیا ته راکوزېږي اواز کوي چې څوک شته دی چې ما نه دعا وغواړي څوک شته دی چې ما نه رزق وغواړي څوک شته دی چې هغه یو مصیبت کي او ما نه د هغه مصیبت په باره کې دعا وکړي او زه ورله قبوله کړم مصیبت دې لرې کړمه ښایسته وضونه د رب العالمین صحیح روایت دی ده نو د الله نه غوښتل پکار دی نو اول به هغو ته دیني دعوت ورکوې د دین دعوت هغه به ورله په دنیا کې اول ورکوې اول حق یې دغه دی دارنګې که اعمالو کې مور پلار سستی کوي نو موږ او تاسو به هغې له په نرمه لهجه باندې په ښایسته طریقه باندې هغې له به دعوت ورکوو لکه مونځ هم کوي دغه شرک هم په عقیده کې نشته دی د الله نه یې غواړي زیارت ته او اولیاو له نه ورځي تعویضونه نه اچي بندونه نه کوي نو دا خو ډېر ښه مور پلار دی عقیده خو د توحید دی لیکن که مونځ کې نقصان یې مونځ کې نو د دې په باره کې ورسره خبره پکار ده مونځ کې پلار دی مونځ زر زر کوي مور ده چې ته ورته ګورې دا مور دی ډېر زر زر مونځ کوي هسې بس ټک په ټک مونځ کوي نو په کار دا ده چې موږ او تاسو د مور له د پلار له دعوت ورکړو پلاره دا مونځ زر زر مه کوه دا خو نه کېږي زر زر مونځ دا خو د منافقانو مونځ دی چې هسې کته شي او پورته شي او هېڅ توجه برابره نه شي او مانځه نه ځان خلاص کړي مور یې داسې مونځ مه کوه 40 کاله بندګي به وکړې 80 کاله او دا عبادت د الله په دربار کې نه قبلیږي به ښایسته مونځ کوه لکه مخکې موږ د هغې طریقه ذکر کړه رکوع کې سبحان رب العظیم ښایسته ویوه سبحان رب الاعلی ډېر یې ویوه او دارنګه سمع الله لمن حمده سره صحیح ودرېږه قومه جلسه د دوه سجدو منځ کې صحیح کښېنه زر مزه سجدې ته په هغې باندې تاسو پوهېږئ انشاءالله د مونځ دعوت مور پلار له ورکوه درېیم که مور پلار مونځ ناوخته کوي بعضې میندې که هغه مونځ ناوخته چې دغه کوي کله وایي دا د کور کار دی کله وایي چې دا د جامو استري دی کله وایي د کور پخلی را په غاړه دی نو څه وکړمه هلکه د خېټې د وجې نه مونځ مه وروسته کوه په هره ورځ باندې ستا دا روټین جوړ شو چې ماسپښین مونځ هم ناوخته کوې او د مازدیګر هم ناوخته کوې دا خو ټول عمر ستا په دې باندې دی نو دې د وجې نه ټیم ځان له داسې کوه چې مونځ وختي کوه او ښایسته کوه نو دا دعوت به مور پلار له ورکولی شي یا مور پلار کې نور څه کوم ګناه پکې موجود وي او ته پرې پوهېږي نو د هغې دعوت ورله ورکړه چې مور ته ووایه پلار ته په نرمه لهجه په ښایسته اخلاقو په خندا او په نرم طبیعت سره ورته خبره چې د هغه کوه وبالوالدین احسانه نو دارنګې دنیوي احسان بیا د هغې نه پسه دا دی دعوت چې کله ورکوي نو اول خو دعوت شو د دین اسلام دعوت توحید د نیک اعمالو د ګناهونو نه منع نو بل دعوت بل حق بیا د هغو دا دی بل احسان د هغو سره چې ته به د مور پلار خدمت به کوي څومره چې ستا وسه کېدله خدمت دا به د مور کوي د پلار به کوي او دارنګې مال به لګوي په مور پلار باندې څومره چې ستا وس وکړه چې مور پلار هغه غریبانان وي نو ته به بیا په هغو باندې مال لګوي دې د وجې نه چې بچي دا کار نه کوي نو دا به بیا الله به ترې تپوس کوي قیامت کې
چې د مور پلار سره احسان نه کوي. مور پلار بوډاګان دي، خاص کر چې بوډاګان شوي د هغو خدمت ته اوس ډېر ضرورت دی، بس بچو له خدمت نه کوي. پکار دا ده چې مور له خدمت وکوي، پلار له خدمت چې هغه وکوي، ځکه کمزوري شو، بوډاګان شو، عمر یې ختم شو، سبا له به مړه کېږي، بیا به ارمان کوي. نو دې د وجې نه د مور سره احسان کوه، خواله وله ورځه، د هغې کپړې مپړې ګندۍ هغه ورته راواله، دغسې پلار له چپړې وله صفا را صفا که، او دارنګې پاڅېدی نه شي لاس وله ورکه، زور مور ته ضرورت راځي چاپي وله وکه، زور وله وکه. دا خدمت دی، دا د مور پلار سره احسان کول دی. دارنګې که هغې غریبانیان یې ستا وس کېږي نو په هغې به خرچه کوې، کله کله سړی وله فروټ راوړي، کله وله غوښه راوړي، کله وله یو شی بل شی، کله کله داسې که مور پلار هغه کمزور وي او دا غریبانان او بچي مالداري کاروباري، بس مور پلار ته نظر نه کوي، دا غټ نافرمانه بچي به نه، مور پلار باندې اوس خرچه کوه. نو دا احسان دی. دارنګې د مور پلار به ادب کوي، ادب بې ادبه خبرې به د هغو په مخ کې چې هغه نه کوي. د دې وجې نه علما وي که پلار او مور خبره کوله که نه نو بچي به په منځ کې نه رادانګي چې مور ته وایي چې ته غلی شه مړه بې ځای ګډېږي، یا پلار بعضې بچي راولېږي پلار ته وایي مړه ساده سړی بې ځای خبرې کوي، غلی کښېنه، هله سترګې به داسې راوباسې، داسې مه کوه، د الله نه ویرېږه. پلار او مور تا سره ډېر احسانونه کړي دي، نو هغه احسانونه مه هېروه چې پلار بې عزته کوي او مور بې عزته کوي، داسې مه کوه. په نرمه لهجه باندې د هغو سره خبرې چې د هغه کوه. او دارنګې بعضو علماو دا هم لیکلي دي چې پلار او مور رواني که نو بچي به ترې مخکې کېږي نه، بچي به د پلار او مور پسې رواني، داسې ځان به نیغ نیغ نه کوي چې د مور نه یا د پلار نه مخکې رواني په تکبر باندې مزل چې د هغه کوي او هغه دې شاته کلي، داسې به نه کوي. وبالوالدین احسانا، قرآن کې 9 آیاتونو کې الله د مور احسان تقریبا ذکر کړی دی. څونه ډېر کرت ته وګوره، مور پلار سره ښېګڼه کوئ، مور پلار سره نیکي کوئ او ښه اخلاقو سره چلوئ. نو دا د مور پلار سره چې هغه شی احسان دی. سورت بني اسرائیل کې به انشاءالله راشي که الله ورسولو، هلته هم وایي چې مور پلار به راټې نه، بده خبره به ورته نه کوي، او دارنګې سخته خبره چې هغه به ورته نه کوي. نو دارنګې پس د مرګ په ژوند کې هم دا احسان دی، او پس د مرګ هم دا احسان دی چې مور پلار له به دعا غواړي، مور پلار له به بخښنه چې د هغه غواړي. که ژوندي هم وایه رب ارحمهما کما ربیاني صغیره، صورت بني اسرائیل کې راځي. دا دعا وکړه الله زما په دې مور پلار باندې رحم وکړي، الله خوشحاله کړي، الله صحتونه ورله ورکړي، دین دپاره استعمال، بخښنه ورته وکړي الله، داسې دعا وکړه مور پلار له. او که چېرته هغه مړي نو بیا هم له دعا غواړه چې الله وی بخښي، قبر د جنت باغچه له وګرځئ، او دارنګې آسان حساب ورسره وکړي، او دارنګې بخښنه ورله غواړه د ګناهونو، الله رحم پرې وکړي، داسې دعاګانې ورته کوه. هغه بچي ډېر نافرمانه بچي چې بس مور پلار په دنیا کې هم داسې تنګ راتنګي او بد سلوکي ورسره کوي، بد اخلاقي، او پس د مرګ یادوي هم بیا نه. هلکه مونځ کوې مور پلار ته دعا کوه، ښایسته دعاګانې ورله غواړه، هغه ستا په دعاګانو ته اوس محتاج دی او خوشحالېږي په دې باندې ډېر. دارنګې پس د مرګ نه د مور پلار سره دا احسان هم دی چې د مور پلار د طرف نه چې کوم خپلوان دي د هغو سره ښېګڼه کول، هغه خپلولي پالل، لکه د پلار ورونه دي، ورېرونه دي، د مور هغه ورونه دي، د مور خویندې دي ستا، مور پلار دې اوس مړه شوي دي، نو د هغو سره هغه تګ راتګ او خپلولي پالل د مور پلار د وجې نه، که نه چې دا زما د مور پلار خپلوان دي. نو دا د مور پلار سره نیکي ده پس د مرګ. دریم د یو حدیث نه دا معلومیږي چې د مور پلار سره نیکي پس د مرګ نه دا ده چې سړی راولګي او د مور پلار چې کوم یاران دوستان دي مسلمانان، د هغو سره هغه یارانه دوستانه برحالول، چې څنګه مخکې هغه مور پلار یې ژوندي و او د هغې سره یارانه دوستانه وه، نو اوس چې مور پلار یې نشته دی، دا بچي د هغې هغه یارانه دوستانه پالي. دا د مور پلار سره ښېګڼه ده پس د مرګ نه. دا ضرور خبرې دي، دا یې زده کوئ، که د چا لیکلي زده دا به یې لیکلی، نو دا به تاسو له بیا په بیان کې او په نورو دغو کې ډېره فایده در کوي. مونږ انشاءالله هغه خبرې ته کوو چې ستاسو فایده باندې دا راځي. پوره بیانونه په دې باندې بیا کولی شي، ځکه په یو ټکي کې تفصیل مونږ ډېر کوو، تاسو ته پته ده. د هغې وجه هم دا ده چې مونږ ته هدایت وشي، په دې باندې مسله راته معلومه شي. هسې زر زر ترجمه او په سپاره ترجمه وشي او څوک پرې پوه نه شي او نه هدایت مونږ ته وشي، نو څه فایده میلاو شي.
لږه دي خو چې سړي ته پکې فایده میلاو شي او قرآن باندې سړی پوه شي د الله په توفیق او مدد سره. نو دې د وجې نه د مور و پلار سره دغه نیکي ده په استعمال کړه. ستا پلار دی د هغه چا سره یارانه دوستانه یې وه، هلکه زما د پلار دوستان دي، پلار به ژوندی و راتله به بیټک له دوی به ورتله لکه زه چې ځو پلانکې ځای له. دارنګې ستا مور ده یوې ښځې ته خور ویلي دي، بله ښځه د هغې ته مور ویلي دي او بله ښځه د هغې سره دوستانه ده. دا ښځې هم داسې که نه لکه موږ سړي چې وي نو ښځې هم داسې کارونه کوي. نو د هغې سره تګ راتګ مه پرېږده. مور دې مړه شوله بس تا بس هغو له لته ورکړه چې زه خپل کار کوئ، داسې مه کوه. د مور و پلار سره اوس نیکي دا ده پس د مرګ نه چې هغې په قبر کې پې خوشحالېږي. حقه یاران دوستان ستا د پلار چې د هغو کور ته ورځه، د هغو تپوس چې د هغه کوه، کله کله یې راغواړه لکه څنګه چې به تا ستا پلار ژوندی و هغه به راغوښتل. دقه رنګې ستا د مور چې کومه ښځې سره یارانه دوستانه وه، کمې ته یې خور ویل دي، کمې ته یې مور ویلي دي، هغې په ژوندانه کې به هغه تګ راتګ کوه. نو اوس هم ته ورځه، د هغو کور ته کله ورځه، د هغې تپوس کوه، که هغه غریبانانې او دغه ښځه غریبۍ هغې له لږ خرچه ورکوه د خپل مور په سترګو باندې. نو دا د مور و پلار سره نیکي ده او ښېګڼه ده. یو حدیث رایت چې ډېر مهم حدیث دی، ډېر مهم. نبی صلی الله علیه وسلم یو کس راغی او ته وفرمیل یا رسول الله من ابر، زه د چا سره نیکي وکمه؟ دا هم پوره بیان والا حدیث دی، ډېر مزیدار، ډېر مهم. یا رسول الله زه د چا سره ښېګڼه وکمه؟ اول حقدار څوک دی؟ نبی صلی الله علیه وسلم وفرمیل امک، د خپل مور سره ښېګڼه کوه. بیا وفرمیل زه د چا سره ښېګڼه کوم؟ نبی صلی الله علیه وسلم ته وفرمیل امک، د خپل مور سره ښېګڼه کوه. په درېیم ځل باندې بیا وفرمیل یا رسول الله د چا سره بیا ښېګڼه کوم؟ نبی صلی الله علیه وسلم ته وفرمیل د مور سره. وی بیا د چا سره؟ وی بیا د پلار سره. او بیا د هغې نه وروسته چې د کوم خپلوان دي د هغو سره ښېګڼه کوه، لکه ترونه دي، ترونه زامن دي، ترورینې دي، د پلار خویندې د هغو سره ښېګڼه کوه. خپلوان چې څومره دي د خپل وس مطابق د هغې سره ښېګڼه کوه. او دارنګې چې کوم د مور طرفه خپلوان دي نو د هغو سره ښېګڼه چې د هغه کوه. هغه هم ترورینې دي، ماماګان دي، د ماماګانو زامن دي، دا د مور طرفه خپلوان شو. نو ګوره په دې حدیث کې تاسو خیال کړئ 3 ځل چې د هغې مور ذکر کړله، 3 ځل مور چې د هغه ذکر مور سره ښېګڼه کوه، مور سره ښېګڼه، مور سره. دې وجه وی دا ده، یو وجه علما دا وی چې مور کمزوري اکثر خپل حق نشي غوښتلی د بچو نه، غالبا مور کمزوري او د بچو نه خپل حق په زور نشي غوښتلی او په بچو باندې ډېره مهربانه وي. هر چې پلار دی نو چې هغه داسې کمزوری شوی نه وي که نه نو بچو باندې زور هم کولی شي. شابه بچی پیسې به راکوې، پلانکې کار به لاله کوې، دا شی به کور ته راوړې په زور باندې کوي. که نه کوي نو بچو سره به زور هم چلېږي، خلک هم پرې راخبروي، کسان ورته کښېنوي او دارنګې په زور باندې خپل حق شي راغوښتلی شي. هر چې مور د هغه داسې کار نه شي کولی. بچي ته سوال کوي، بچی ما له ډاکټر له مې بوځه، دا پلانکې شی لاله راوړه، دا شی وکړه، پیسې راکړه. که هغو له ورکړې صحیح ده، که نه نو زور ورسره نه وي چې خلک پرې راخبر کړي او جرګه ورته کښېنوي او دا بس. بچي مهربانه وي دا مور ډېره، داسې شرموي نه، ذلیله کوي نه، پریشانه کوي نه، بس صبر کوي. نو دې وجه نه مور کمزورې ده. نو نبي صلی الله علیه وسلم ځکه ویله چې مور سره دې اول ښېګڼه کوه او بیا د هغې نه وروسته د پلار سره ښېګڼه کوه. دویمه وجه چې هغه دا ده، دا هم ناشنا خبره ده چې دا مور 3 سختۍ داسې تېرې کړي دي چې هغه پلار نه دی تېرې کړی. نو ځکه نبي صلی الله علیه وسلم وفرمیل چې د مور سره ښېګڼه کوه. یو موږ او تاسو ټول مور چې دی نو دا په خېټه ګرځولي 9 میاشتې تقریبا، اکثره موده 9 میاشتې، کله لسي، کله د دې نه لږ زیات و کمي. دا د حمل موده چې دا وروسته راځي نو دا مور دا تکلیف تېر کړی دی، پلار ته خبر هم نه دی. او مور غریبه چې دی نو هغه داسې چې صحت خراب او په مخ باندې تیر سري راتلل، د وینې کمېدل، پاسېدو کې ناستو کې ډېر تکلیف تېرول، دا غریبه مور تېروي. نو ای بچیه چې راغټ شولې او زلمی شوې، واده دې وکړه، اوس دې مور ته سپک نظر باندې مه ګوره. دې مور تا سره ډېر تکلیف تېر کړی دی، د مور سره ښېګڼه چې د هغه کوه. نو یو تکلیف که مور دا تېر کړه. دویم تکلیف چې د هغه مور دا تېر کړی دی چې په وخت د زېږېدو د بچي کې مور ډېر تکلیف چې د هغه تېر کړی دی، تر دې پورې چې بعضې زنانه
هغه د ډېر درد د وجې نه د ډېر د تکلیف د وجې نه چې هغه مړی شي، نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ته د مور سره ښېګړه کوه. وجه دا ده چې د مور ډېر تکلیف تېر کړی دی په وخت د پیدایش د بچي کې، نو دا بچی ولې اوس د مور نه مني او د مور نافرماني چې هغه کوي، نو نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي د مور سره ښېګړه کوه. دریم دغه د درد او تکلیف نه پلار نه دی خبر. دریم چې دی نو کله چې مور پلار نه بچی الله پیدا کړي، مور نه بچی پیدا شي د الله په مدد او توفیق سره، د الله په امر سره، نو به تقریبا 1 کال 1.5 کال او 2 کالو پورې تقریبا دا مور را لګېږي او د بچي له پی ورکوي پی، او دا تکلیف چې دی دا پلار ته خبر نه دی مور یې ورکوي. او په دغه وخت کې تاسو به کتلي د زنانه صحت اکثر ډېر خراب وي، اکثره چې کله د هغې ماشوم وشي او دارنګې به ماشوم له پی چې هغه ورکوي، ځکه چې دا کوم خوراک کوي د هغې نه وینه سازېږي، د وینې نه الله پی سازي، او دغه پی چې دی نو دغه د سینې په ذریعه باندې بېرته ماشوم له ورځي، نو چې ماشوم له ورځي نو هغه سره طاقت کې کېږي او ډوکې طاقت کې کېږي او غوښه او وینه برابرېږي، نو د مور صحت چې دی هغه خرابېږي، غالبا خرابي. خاص کر چې هغه خاوند چې هغه به بخیل او کنجوس وي به د خپله ښځه خرچم به یې نه کوي، ښه شی له نه راوړي، په دغه یو ډوډۍ چې هغه له راوړي نور له نه راوړي څه او وس یې کېږي، نو دا به ظالم دی په دې ښځه باندې. وجه دا ده چې هغه کمزوري ډېره ځای ته پاڅېدو کې لاسونه وځي، خدمت به یې نه شي کولی، خاوند هم ته خدمت غواړي او کور کې نور خدمتونه هم شي او بچی هم ور په غاړه شي، نو دا به څه کوي؟ ته خو لږ سوچ وکړه که نه. نو دې ټایم کې به ته به دې ښځه خرچه کوې، یا خیره خواښي او دارنګې سخري، نو هغه پوهېږي چې دا نو ګور مې اوس خرابېږي رانه نوره، داسې نه شي د کټ پرېږدو، نو بیا پرې لږ خرچه کوه. زوی ته دې ووایه شابه دې له دا شی راوړه، هغه شی راوړه، غوښه له راوړه، کجورې له راوړه، نور پی پیسکله دې لپاره چې د هغې صحت نه خرابېږي. او خاوند باندې دا حق دی چې هغه به ولایي خرچه پرې کوي. نو تاسو وګورئ دا تکلیف چې دی دا 1 کال 1.5 کال 2 کاله دا تکلیف هم صرف هغه د مور چې هغه تېر کړه. نو بچیه د مور سره د ښېګړه کوه. وجه دا ده چې دا 3 تکلیفونه په تا باندې دا مور تېر کړ، پلار د هغې نه خبر هم نه دی. بیا پلار هم تکلیف تېروي، مزدورۍ له ځي غریبه، په یخنۍ کې هم روان یو، په ګرمۍ کې هم روان یم، د ښځې بچولی راوړي. او دویم بیا هغې باندې لکه عقیقه کول که وسې وي هغه هم پې پلار کوي، هغې له جامې راوړل، هغې باندې تعلیم کول، دیني یا دونی تعلیم، دغه تکلیف به پلار برداشت کوي. نو پلار سره مو ښېګړه کوه. دا ډېر ناشنا حدیث دی. دې د وجې نه که مور پلار د چا نه خفه یو ژوندي نو هغې راضي کول پکار دي. معافي ترې وغواړه، ورشه ورته ووایه ما معاف کړه، بیا به زه دا خبرې تا ته نه کومه، بیا به دې نه خفه کومه، ځکه کیدای شي بله ورځ درنه مور مړی او تا خفه کړي نو بیا به ډېر پریشانه یې. او مور پلار له دعا غوښتل پکار دي. دې خبره کې مې لږ تفصیل ډېر وکړو. وجه دا ده چې بس موږ او ستاسو په دې معاشره کې موږ ګورو چې اکثر مور پلار هغه خفه د بچو نه، اکثر مور پلار داسې سروالې بروالې او پریشانه چې هغه ګرځي او د خولې نه داسې اوازونه راوځي دي خپل بچو ته خیرې چې هغه کوي. یو کس ماته وویل 5 زامن دي د پلانکي کس او ودونه یې وکړه 5 واړه ته جدا شو. زه ډېر زیات خفه شوم په دې باندې. 5 واړه غریبه دا مور پلار بوډاګان شو او اوس د دې لاس ته کېنه بس هر یو واده کوه بېلېږه، هر یو واده کوه بېلېږه. دا چاته پرېږدئ ظالمانو؟ تاسو به ښه ورځ وینئ، والله که وینئ ښه ورځ. د قرآن او د حدیث نه دا خبره معلومه ده او په تجربه کې مشته دی چې چا د مور پلار بېعزتي کړې ده او دا یې شرمولي دي او د هغو قدر او عزت یې نه دی کړی، نو که چېرته دیو له الله عمر ورکړه که نه نو خپل بچي به ورسره دقه کار کوي. څنګه چې تا د بچو سره وکړه، تا بچي راولګېدل او ستا بېعزتي کوي او دا کوي او هغه کوي، نو که دیو له چېرته الله بچي ورکړه نو د هغو سره به هم دقه کار چې دغه کوي. مور پلار سره چې دې څنګه وکړو بچي به تا سره دقسې کوي. نو وبالوالدین احسانا، د مور پلار سره نیکي چې هغه کوئ. د بهر ملکو اسلام ښایسته دین د بهر ملکونو کې چې دا کوم بوډاګان چې وي دیو لپاره یو ځای تیار کړی، هلته یې ستا داخل کې ته وایي چې هسپتال دی، هلته یې او بس دا تیار خوراکونه او شیونه له راځي، مزدوران یې هغې له ورکوي. مور پلار دا بچي هېڅ خدمت د هغې چې د هغه نه کوي. مړه وایي دا بس هسې یو ټینشن دی، بوډاګان شو په خبر هم سم نه پوهېږي او کمزوري شو، اوس یې خدمت څوک کوي؟ نو دې د وجې نه داسې چې هغه مه کوه. دا د کافرانو طریقه ده. مسلمانان به یې بوډاګان مور پلار به یې کور کې عزت وله کوه، احترام یې کوه، مینه یې کوه او سره کوه. بیا کله کله مور بیماري هغه داسې چې هغه
هغه اودس ماته هم ځای ته شي هغه نشي رسولی بچي به بیا د هغې خدمت کوي کله کله بچي په دې تنګ شي که نه چې مور بیماره ده پلار بیماره دی او یاره د دې اودس ماته ځای ته رسول او دا په هغې باندې تنګ شي خو چې که سړی سوچ وکړي که نه د دې بچو دا اودس ماتې به دی مور و پلار او خاص کر مور دی به څومره پاکوله هغې ته بلکل کرکه هم ته نه ده کړې او نو په هغې باندې پازار شوې ده ټوله شپه د جمعې شپه به وه او بچي به څه د مور ته مې تیز هم کوي او دا ورته پاڅېږي په شپه کې 15 ځله هم پاڅېږي او بیا چې بیمارې مور ورته ناست دی پلار خو ته جدا شي چېرته بیا ټکله لاړ شي او یا چېرته بل ځله لاړ شي خاص کر هغه پلار چې زړه کې داسې رحم ډېر نه وي نو هغه ته جدا شي بس ټوله شپه ورته مور ناست دی نو ولې د دې مور بېعزتي اوس کوي ولې احترام نه کوي ولې پاڅوي کېنایي نه دا کوه کینی نو ډېر د ذلت عمر سره به مخ شي وذي القربى والیتامى والمساکین احسان کوئ د خپلوانو سره او د یتیمانانو او د مسکینانو سره د مور پلار د حق نه وروسته بیا خپلوان دي چې د پلار د طرف نه د مور د هغو سره ښېګړه کوه ښېګړه دا ده چې که مالدار او هغې غریبانان یې کله کله مال ورکوه کله د خپلوانو کور ته ورځه ملاقات ته لکه دا مې تره دی دا مې ماما دی دا مې ترور ده دا مې د مور خور ده خاله د هغې تپوس له ورځه ده کې ثواب دی اجر پکې دی د الله د راضي کولو لپاره ورځه وله خپلولي د هغو سره چې هغه پاله حدیث کې راځي که څوک دا غواړي چې زما رزق کې فراخي الله راولي او عمر مې زیات شي نو هغه د خپلولي پالي ډېر ناشنا حدیث دی دا خلک تنګي که نه یاره کاروبار مې نه چلېږي اکثر خپلولۍ نه موږ کټ کړي تره زوی سره مران او ترور سره مران او د تره سره مران او د نور عزیزانو تربورانو سره مران او بس ځان ته غیرتي شي راغه وي نو الله پې د دنیا ژوند به یې راتنګ کړي داسې مه کوه کله کله غلطې خبرې به م اورې خو ګزاره به کوې صبر به کوې خپلولي به په وړو خبرو باندې نه کټ کوې وذي القربى والیتامى او د یتیمانانو سره احسان کوئ دا هم قرآن کې ډېر ایتونو کې ذکر شوی دی دلته هم ذکر دی یتیمانانو سره ښېګړه کول یتیم چاته وي یتیم هغه انسان ته چې هغه ویلی کېږي چې د هغه پلار نه وي او دا نابالغ بچی وي خبر باندې سوچ کوه ښه یتیم هغه ماشوم ته ویلی کېږي چې پلار یې مړ دی او دا نابالغه دی ماشوم دی غټ شوی نه دی بلوغ ته نه دی رسېدلی نو دې ته یتیم وي او په مرغانو کې به یتیم هغې ته وي چې مور یې مړه وي او په عامو حیواناتو کې یتیم چې د هغه انسان ته ویلی کېږي یتیم چې د هغه حیواناتو کې چې پلار او مور یې دواړه مړه وي نو هغې ته یتیم وي بعض علما ویلي چې یتیم دې ته هم وي چې مور یې مړه وي موږ او تاسو په عرف کې هغه ته یتیم ویو خو اصل کې د شرع په لحاظ باندې یتیم هغه انسان ته وي چې هغه ماشوم دی یو او بیا پلار چې مړي نو د ده سره ښېګړه کوئ د ده سره م ښېګړه دا ده چې رحم پې کوه پیسې وله ورکوه او د هغه تپوس چې د هغه کوه چې شته ضرورت یې هغه وله پوره کوه بیمارې نو بیمار پرسي چې د هغه وله کوه او دارنګې ډاکټر ته یې بوځه د خپل وس مطابق خرچ یې د هغه پې کوه ولې د دم د مخ د اړولو ځای نشته دی د یتیم او پرون موږ حدیث ویلو یو کس راغی چې یا رسول الله زړه په څه باندې نرمیږي او د زړه سختي په څه باندې لرې کېږي نبي صلی الله علیه وسلم دوه نسخې وروښودلې چې دا یې زده کوئ په هر بیان کې هم تاسو ویلی شئ په دوو شیانو باندې زړه نرمیږي نور اسباب موږ بیان کړي وو د الله په توبه یو مسکینانو له طعام ورکول په دې باندې زړه نرمیږي یو غریب مسکین چې د سیر وړه نشي اخیستلی ته په هغه باندې روټۍ وخورې نو دې سره زړه ډېر نرمیږي طعام ورکول او بل دغه حدیث کې دا راغلی چې ته د یتیم په سر باندې لاس راکاږه د رحم لاس د یتیم په سر راکاږه دې سره زړه سخت نرمیږي ته یو ماشوم بچی وینې یتیم دی که نه پلار یې مړ دی او تاسې سوچ وکړه چې د ده پلار و دا به څونه نازولی و څونه جامې به یې وې څونه خوراکونه به وو نن یې پلار په خاورو کې پروت دی د دې غریب د مخ د اړولو ځای څوک نشته دی زړه کې به دې ډېر رحم راشي چې کله سړی مسلمان او صحیح مؤمن زړه کې ډېر رحم راځي په دې باندې نو دې بچي تپوس کوه اوس اختر راغی او تا ته پته دی چې زما په دې ګاونډ کې یا زما په خپلانو کې یتیم دی څوک هم له جامې نه کوي ته لاړ شه جامې وله واله ته لاړ شه چپړې وله واخله خرچه شي د هغه وله ورکه دې لپاره چې تعالی الله ثواب درکړي د یتیمانانو سره به ښېګړه کوئ او د یتیم سره بد سلوک شي د هغه به نه کوئ لیکن دا مطلب هم نه دی چې یتیم باندې به ګزار بلکل نه کوي نه که یتیم بې سره او بې دارنګې بې ادبي کول او دارنګې دین پکې نه و نو که خپل ماشوم له چې څنګه څپېړه په ادب ورکوي نو به یتیم له هم ورکولی شي ستا وراره دی دی خوری دی دی او تا سره په کور کې اوسېږي سبق له نه ځي ته له یو څپېړه نیمه غوسه ورته کوي لکه خپل بچي ته چې څنګه کوي داسې کولی شي لیکن د یتیمانانو باندې رحم دا پکار دی والمساکین او دارنګې ښېګړه کوئ د مسکینانو سره عام مسکینان چې دي د هغو سره ښېګړه کوئ مسکینانو باندې تکبر مه کوه لویي پې مه کوه اوس کېږي پیسې وله ورکه زکات ورکه خیرات صدقه سرسیه وله ورکه نور تپوس چې د هغه وله وکړه
په چم گاوند کې د مسکین دی ترکاری دی پاخه کړه لږ ترکاری ورولېږه روټۍ دی پاخه کړه روټۍ ورولېږه هلکه دا غریبانان دي مسکینان د دیو ته روټۍ ترکاري لېږل دا پکار دي دا د اسلام ښایسته دین دی چې موږ او تاسو دا راښیي قرآن او حدیث موږ ته دا راښیي وقولوا للناس حسنا او وایي تاسو نورو خلکو ته مو ښایسته خبره دا بل امر دی چې د نورو خلکو ته عام انسانانو ته به ښایسته خبره کوي حسنا هغه خبرې ته ویلی کېږي چې قرآن او حدیث هغې ته ښه خبره ویلې ده قرآن او حدیث کو په شرع کې هغه ښه خبرې دا ورته ویوه او دا مطلب یې نه دی چې چاته به داسې خبره نه کوي چې د هغه زړه خفه کېږي داسې دا مطلب یې نه دی ولې هغه ته به ته وایې مونځ کوه هغه په دې خفه کېږي نو دا به ورته نه وایې څه هغه ګیره خرئ که ته ورته وایې چې ګیره پرېږده په دې خفه کېږي او تندی راترې قلارې دې خفه شي دا د اسلام دین دی موږ او تاسو به دعوت کوو تبلیغ به کوو چې دا ګیره پرېږده او دا پیسې به دې خپو کې مه راکاږه دا ګناه کبیره ده د سړو دپاره او دارنګې چې دا ګناهونه مه کوه دا نسوار مه کوه چرس مه څکه داسې دعوت خو به کوې راځه مانځله چې دی هغه ځان سره بوځه دا دعوت خو به کوې لیکن مطلب دا دی چې داسې خبره کول چې هغه په قرآن او حدیث کې نه راغلی او په هغې کې حسن نه او ته یې بیانوي داسې مه کوه لیکن قرآن او حدیث شرع چې کومې خبرې ته ښایسته خبره وي نو هغه به بیانوي اگر که خلک بیا په هغې خفه کېږي عبدالله بن عباس رضی الله عنه نقل حسنا نه مراد دا دی چې ته به لا اله الا الله کلمه چې د هغه خلکو ته وایه اول د دې دعوت ورکوه لکه کافرو ته سړی دا دعوت ورکوي یا هغه کسان چې کلمه باندې نه پوهېږي نو اول د کلمې محنت وکړه لا اله الا الله دا ورته ووایه دا ښایسته خبره ده کلمې نه بله ښایسته خبره چېرته ده دارنګې حسنا هغه دې ته ویلی کېږي چې ته نرمه خبره چې هغه کوه چاته چې خبره کوې دعوت کوې نو نرمه خبره کوه کنځلې مه کوه رد بد مه کوه لکه بعضې کسې بیان ته پاڅېږي داسې بد الفاظ ووي او داسې کنځلې او ردې بدې وي چې هغه عوام غریبانان وي چې یالله دا اوس ملا دی قاري دی دا څه الفاظ وي دا څه شی کوي د دې له وجې نه د هغې د هغه دعوت پسې باندې نقصان ډېر شي نقصان نو داسې مه کوه بلکې خلکو ته نرمه خبره کوه نرمه لهجه به نرمه استعمالی دا مطلب هم نه دی چې سړی به مداهنت کوي خبره نه بیانوي چې یاره پلانکی به خبر شي پلانکی به خبر شي او خلک راپسې خبرې کوي نه د خلکو پروا به نه کوي د الله لحاظ پکار دی لیکن دومره ده چې خبره د دعوت چاته کوي نو په نرمه لهجه باندې کوه نرمه لهجه یې استعمالوه نور قرآن او حدیث خبره به بیانوي او په دې کې به د چا نه یېرېږي نه د چا نه به شرمېږي نه د چا لحاظ به پکې نه کوي خو لهجه چې نرمه وي نو بیا اثر د دعوت ډېري تاسو وګورئ فرعون ته چې کله موسی علیه السلام او هارون علیه السلام رالیږل نو هغو ته دا ویلي چې تاسو به دته نرمه خبره کوئ ځکه دا ډېر متکبر بادشاه دی داسې متکبر و چې چا به خلاف دغه وکړو نو په هغه به میخونه واله فرعون داسې ظالم و نو تاسو هغه تکبر او په غرور کې دی بادشاه هم دی نو الله ته وایي چې نرمه خبره کوه نرمه لهجې سره خبره کوه اخلاقو سره خبره کوه او دا مطلب یې نه دی چې نه بعضې خبرې ته پټوه او چې خفه نه شي داسې نه ده مداهنت به نه کوي واقیموا الصلاة واتوا الزکات پابندي کوئ د مانځه او ورکوئ زکات دا یهودو ته هم دا خبره و بني اسرائیل ته زموږ امت ته هم دا ده د مونځ پابندي او زکات دې نه معلومه شوه چې بني اسرائیلو کې هم مونځ حکم هغو ته هم و مخکې تېر شوي و او زکات ورکول دا په هغو باندې فرض و او زموږ په دې امت باندې چې د چا سره مالي نو به هغه به زکات ورکوي زکات ورکول دا فرض دی په کال کې یو ځل دی او آسان شی دی زکات په 1,00,000 روپیو کې 2,500 روپۍ دي یوه به دې خاندي او بله به دې جاړې دا به ورکوي په دې کې ګزاره به سره الله نه کوي ځکه چې څنګه مونځ کوې اول سب ته ځان رسې او دا ښه کار دی نو دقه شانتې زکات هم فرض دی دې کې به هم ځان مخکې کوې او زکات به نه پرېږدې حساب به خپل مال ولګوې چې 100 روپۍ سره برابرېږي کال په هغې تېرېږي زکات به ورکوې ثم تولیتم الا قلیلا منکم بې واوړېدل تاسو د دې نه مګر لږ کسان ستاسو نه وانه وړېدلو ثم تولیتم دې کې اشاره ده چې دا اوامر چې کوم وو که نواهي د دې ټولو خلاف تاسو وکړه تولي م وکړله تولي چې دی دا په بدن سره وي وانتم معرضون او اعراض چې دی نو دا په زړه سره وي دا م وکړو یا ثم تولیتم به مخ واړو تاسو اوس وانتم معرضون او تاسو همیشه دپاره اعراض کوونکي یاستئ ستاسو ښه عادت دا ده چې راتلونکي وخت کې هم تاسو اعراض چې هغه کوئ الا قلیلا منکم کې اشاره دی چې بعضې کسان ستاسو نه داسې وو چې هغو دا وعده ماته نه کړله لکه عبدالله بن سلام رضی الله عنه چې دا د یهودیانو ملاو او به اسلام یې راوړو او رسول الله ته ویلو ډېر هوښیار سړی و چې یا رسول الله زه ایمان راوړم ته حق پیغمبر یې چې تورات کې موږ ته څنګه ذکر شوی حق صفات په تا کې شته حق پیغمبر یې
خو دا یهودین ډېر بهتاني قوم دی، بهتان ډېر لګوي، بدنامه. ته زما په باره کې د دوی نه تپوس وکړه نو زه به اسلام راوړم چې داسې نه چې تا ته زما غیبتونه به کوي چې دا داسې سړی او داسې سړی نو ته به ما باندې بدګمانه شي. نو نبي صلی الله علیه وسلم یهود راووتل، هغو سره کېناستل، نو هغو ته وویل چې عبدالله بن سلام په تاسو کې څنګه سړی دی؟ یهودیانو وویل چې دا خو ډېر ښه سړی دی او د ده پلار هم ښه سړی و او دا خو داسې دی او دا صفتونه بیان. وایي که چېرته عبدالله بن سلام رضی الله ایمان راوړي او کلمه وایي توحید ومني او ما باندې ایمان راوړي بیا به څنګه وي؟ وایي مړه الله دې د دې نه خلاص کړي چې په تا باندې دغه د ایمان راوړي، الله دې دا وس او دغه شی هغه نه ورکوي. په دې کې عبدالله بن سلام رضی الله یو ځای کې ناست و، سره ښکاره شه راووته او راغی وویل چې لا اله الا الله محمد رسول الله، دې توحید کلمې وویل او د رسول الله د رسالت ګواهي ورکړله. نو په دغه مجلس کې یهود ناست وي چې دا په موږ کې ډېر شري و او پلار یې شري و. ځکه هوښیار سړی و، رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مخکې ویلو چې دا ډېر بهتانه په څنګه زر بدل شو، هلکه چې اوس ایمان راوړ اوس شري شو او پلار یې بیا شرناک و موږ کې. د دې د وجې نه هغه ایمان راوړی و، هغه به په دې خبرو باندې عمل چې هغه کوه. وانتم معرضون. وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. دې کې اوس بعضې نواهي نور ذکر کوي چې د دې خلاف هم بني اسرائیلو کړی و او هغه هم ته په ژبه د موسی علیه السلام باندې ذکر شوي و، د ظالمانو د هغې خلاف و. د دې شانې ورود چې سړی واوري نو بیا په دې آیتونو باندې پوهېږي که نه بیا په آیت باندې سړی نه پوهېږي. هغه دا چې په مدینه کې مدینې سره نږدې علاقو کې درې ډلې د یهودیانو اوسېدلې. یو ته بنو نذیر ویل، دویم ته بنو قریظه ویل او دریم ته بنو قینقاع ویله. دا درې ډلې وې د یهودو چې د مدینې سره نږدې علاقو کې دي اوسېدل. او په مدینه کې دوه قومونه آباد وو د عربو قومونه، هغې ته اوس او خزرج ویله، اوس قبیله او خزرج قبیله. د دې اوس او د خزرج قبیلې خپل منځ کې به جنګونه وو، د پخوا د جاهلیت وختونه چې هغه جنګونه چې هغه به وو، په یو خبره باندې بس دا دشمنیانې به روانې وې، دشمنیانې به روانې وې. تقریبا بعض علماو لیکلي چې 120 کاله دې دشمني چې هغه کړې وه او د یو بل کسان چې هغه وژنه او قتل و قتال کوه، کسان نیسه او قیدي کوه او وژنې، دا کارونه وبرې. په دې کې دا یهود چې نو دا خو اهل کتاب و، د تورات والا ځان ته به علما هم ویله. نو دیو د دې اوس او خزرج والا سره د دیو هغه یارانه دوستانه یې وه. بنو نذیر چې نو دا حلفا و د خزرج قبیلې، د خزرج قبیلې سره یارانه دوستانه و او د هغې سره حلف چې هغه کړی او دا بنو قریظه چې نو دا حلفا و د اوس قبیلې، د دې سره یارانه دوستانه وه. نو د اوس او قبیلې چې به یو بل سره جنګونه کول، نو دا بنو نذیر به د خزرج والا سره ملګري شو او بنو قریظه چې دا به د اوس والا سره ملګري شو. نو دوی به د هغو په ملګرتیا کې د خپل یهود به یو بل به یې وژل، بنو نذیر به بنو قریظه وژل او بنو قریظه به بنو نذیر وژله. او که هغو به یو بل د کورونو نه ایستل نو دوی به هم بس هغو سره دا ملګرتیا کوله، یو بل به یې د کورونو نه ایستله، قیدي کول به. نو په دې کې به بعضې وخت داسې و چې دا بنو دغه به راولګېدل، دا خزرج قبیلې والا به راولګېدل او د دې بنو قریظو نه به کسان ونیول، یا به اوس قبیلې والا راولګېدل او د بنو نذیر نه به څه کسان ونیول. نو په دغه وخت کې به د خپل حلفا به راجمع شو او په خپل منځ کې به چانده وکړل او دوی ته ویل چې خیر دا پیسې واخلئ، دا زموږ یهودي پرېږدئ. نو دې اوس او خزرج قبیلې به ورته وویلې چې کوم د عربو قبیلې وي او دا دښمني خپل منځ کې وه چې و ظالمانو دا څنګه کوئ تاسو چې تاسو موږ سره ولاړ یاست دلته په سب کې، هغه نور د هغه نورو سره ولاړ یاست، موږ د دښمنانو سره موږ یو بل وژنو، تاسو رالګېږئ یو بل وژنئ، یو بل چې دی هغه قیدي کوئ، یو بل د کورونو نه وباسئ او بیا چې کله قید ته راشي نو بیا چانده راټوله کړئ او موږ له راکړئ چې خیر دی دا زموږ ملګری دی یهودي دی، بس دا پرېږدئ. نو را سره وژنئ او د کورونو نه را سره وباسئ او بیا بېرته چې د قیدي شي بیا رانه خلاصوئ. دا ولې؟ نو دوی ورته وویله چې دا موږ ته په تورات کې الله ویلی دی چې ستاسو یهودي چې کله چا سره قیدي کېده نو دا به خلاصوئ. فقه کلاسي دی زموږ په دین کې هم دا ده چې مسلمان قیدي دی او هغه نه پیسې غواړي او مسلمانان به راجمع کېږي، چانده به ورته کوي، هغه به راخلاصوي. دا ضرور ده که ودې نه کړله ګناهګار به وي، ځکه هغه د کافرو سره ګیر دی، هغه داسې ځای کې ګیر دی چې مونځ عبادت نشي کولی، دین ته څوک نه پرېږدي، پیسې دې غواړي نو په پیسو کې کار کېده یا په منډه تلله مسلمانان به راځېدی هغه. نو دقه حکم په تورات کې دیو ته و. نو دیو به چانده چې هغه وکړه نو په دې کې به داسې و چې هغو سره به خبره وکړه په 1000 روپۍ باندې به آزاد کړه او چانده به وکړه 50,000 10,000 به وکړه، نو څه به جیب کې واچوله، دنیوي فایدې پکې وه. نو د تورات په دې یو حکم به عمل کوو، الله به دلته رد کوي چې په دې یو حکم به عمل کوو نیمګړی
هغې وجه دا وه چې په دې کې د دې دنیا فایده وه چې 10,000 روپۍ چانده به وشو مثال 2,000 باندې به د قیدي آزاد کړي د خپل یهودي او دا 10,000 او 15,000 دا به په خپل جب کې واچوله بعضې وخت کې کسان هم داسې تکړه کسان یې که نه چانده کوي په یو شي نوم باندې بل شي نوم باندې نو څه په هغه ځای کې لږ لګي نور په خپل جب کې واچوي خوري دا خو حرامه خوري ځکه پردي نوم د جومات په نوم باندې چانده او بیا جومات کې لږ ورکول نور په بچو خوړل مدرسې په نوم باندې چانده د جهاد په نوم باندې چانده او د مسکینانو د کونډو رونډو لپاره ګرځي چاندې کوي او بیا خپل بچو باندې خوري او هغې له لږ ورکوي هغه هم نه ورکوي دا خو حرامه خوري نو دې د وجه نه الله په دې آیاتونو کې په هغو باندې رد کوي چې ګوره تاسو ته خو دا حکم و چې یو بل وینې به نه تویه کوئ تاسو دا حکم مات کړو تاسو ته دا حکم په تورات کو چې یو بل به د کورونو نه وباسئ تاسو به یو بل د کورونو نه وباسئ تاسو ته دا حکم هم دی چې یو بل سره به ډلهبازي نه کوئ په ګناه او په ظلم کې به د یو بل سره مدد نه کوئ ای یهودو تاسو د یو بل سره مدد چې راقم کوئ په ګناه کې مدد کوئ په ظلم کې د یو بل سره مدد کوئ او چې بین د قیدي ونیول شو نو دې کې ستاسو دنیوي فایده ده بس په دغه یو حکم باندې لږ غوندې عمل کوئ د دنیا فایدې لپاره بیا چانده راټوله کړئ او هغو له ورکړئ چې دا زموږ ملګری دی دا تاسو پرېږدئ نو الله بیا رد کوي وګوره تاسو د الله د حکمونو خلاف کوئ نو یهود هغه خلک دي چې دوکي والا دی حیلهګر دی د وعدې ماتونکي چې هغه دی د الله د اوامرو خلاف هم کوي د الله د نواهي خلاف هم کوي وإذا أخذنا ميثاقكم کله چې واخیستلو ما مضبوطه وعده ستاسو لا تسفکون دماءکم چې نه به تویوئ تاسو وینې د یو بل ولا تخرجون انفسکم من دیارکم نه به وباسئ تاسو یو بل لره د خپلو کورونو نه ثم اقررتم به اقرار وکړو تاسو په دې باندې وانتم تشهدون او تاسو پوهیږئ په دې باندې لا تسفکون نه به تویوئ دماءکم اصل کې دماءکم معنا دا د لفظي معنا چې نه به تویوئ تاسو وینې خپلې نو په دې سوال دی چې خپل وینې خو څوک نه تویوي څنګه الله دې سوی چې خپل وینې به دې تویوي چې خپل وینې به نه تویوئ نو یو جواب دا دی چې د خپل مرګ نه منع راغله که نه ځکه دې ورته دې سوی چې خپل ځان به نه وژنې دا حرام کار دی په تورات کې هم دا حرام او زموږ په دین کې اوس دا حرام دی چې سړی راولګي او ځان وژني په هندوانو کې دا شی شته دی چې هغې وایي چې سړی اوچتې مرتبې ته ځان رسوي که نه اوچتې مرتبې ته نو هغه دې ځان مړ کړي خودکشي چې هغه دې وکړي دا څومره باطله خبره ده او دارنګې بعضې مسلمانان چې هغه د دنیا د مصیبت نه تنګ شي د دنیا کاروبار لحاظ سره مصیبت پرې شي او یا د بیمارۍ په لحاظ سره او یا نور څه مشکلاتو کې پرېوځي والعیاذ بالله ګران امتحان دی الله دې په موږ نه راولي نو هغه تنګ شي نو زهر وخوري کله تنګ شي او دارنګې چې دی بل یو داسې یو شی وخوري چې په هغې باندې ځان وژني نو دا د ځان خودکشي چې هغه د وکړه او ځان یې مړ کړه حدیث کې راځي دا به همیشه په اور کې پروت وي چا چې ځان قتل کړه او ځان یې مړ کړه یو حدیث کې راغلی چې خپله ما چې کله ویو زه ډېر ویرېدم د دې نه چې څوک ځان په چاړه باندې مړ کړي قیامت کې به جهنم کې به الله و چاړه ورکړي په هغې به ځان وي او مړ کېږي به نه که څوک ځان په تمانچه باندې ولي قیامت کې به الله له دقسې دغه ورکړي او ځان به ولي او تکلیف به ورته رسېږي او مړ کېږي به نه سا به ترې نه وځي که چا د غره نه ځان را رغړولی جهنم کې به الله د غر جوړ کړي او هغې ته به برخېږي او ځان به را رغړوي او دا سزا به ورته میلاوي کړي او مړ کېږي به نه دغه کار به ورسره کېږي که چا زهر وخوړل لکه بعضې زنانه په کورونو کې زهر وخوري او ځان مړ کړي نو هلته به الله زهر ورکوي د قیامت او د آخرت او د جهنم هغه سخت زهر هغه به خوري او کلمې به شلیږي او چغې او رمباړې به وي لیکن مرګ به پرې نه راځي دنیا کې خو انسان باندې مرګ راشي هلته به مرګ پرې نه راځي د دې د وجې نه ډېر پریشانۍ سره به دی مخ کړي د ځان وجل ځکه دا نفس موږ نه دی دا د الله امانت دی موږ سره ته ځان نه شي وجلی یا ته وایې چې زه څه کوم هغه به کوم نه موږ او تاسو به د الله حکمونه منو د رسول الله طریقې به منو د هغې مطابق به چلیږو د هغې مطابق به زندګي تېری ځان نه شي وجلی دویم چې ته بل وژنې نو هغه رالګېږي تا به وژني چې ته بل په ناحقه وژنې هغه به تا وژني داسې دی لکه تا چې ځان مړ کړه نو ځکه ورته وایي لا تسفکون دماءکم تاسو به نه تویوئ وینې خپلې او بل دا دی چې دماءکم کې دویمه معنا دا ده چې تاسو به نه تویوئ وینې د یو بل به په ناحقه باندې شي هغه نه وژنئ ولا تخرجون انفسکم او نه به وباسئ تاسو یو بل لره من دیارکم د خپلو کورونو نه او یا دا د من دیارکم ستاسو د کورونو نه چې تاسو یو بل د کورونو نه وباسئ او شړئ داسې به نه کوئ دا په تورات کې په هغو باندې الله حرام کړي د کورونو نه ایستل د مسلمانانو نو دا نه دی جایزه ثم اقررتم به اقرار وکړو تاسو په دې باندې وانتم تشهدون او تاسو پوهېږئ په دې باندې تورات کې تاسو نه الله دا وعده اخیستې وه نو دوی څه چل وکړه
ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم بے تاسو شیسته ای دا خلقو تقتلون انفسکم وجنی تاسو خپل ځانونه دویم تقتلون وجنی تاسو انفسکم یو بل لرا وتخرجون فریقا او اباسی تاسو یو ډله منکم استاسونا من دیارهم د کورونو د هغونا یو ډله چې هغه تاسو به د کورونو هم وباسئ ځکه د خپلو حلفاو سره ملګرتیا کوئ هغې وباسئ نو بس تاسو هم وباسئ تظاهرون علیهم بالاسم والعدوان تاسو مدد کوئ د یو بل سره په مقابل د هغه بله ډله کې بالاسم په ګناه سره والعدوان او په ظلم اسم چې دی نو دا په فرق دا دی چې اسم هغه ګناهونه ته وي چې د الله په حق کې او عدوان هغه ګناهونه چې د بنده په حق کې وي نو تاسو ډلهبازي به کوئ او د الله په حق کې نه ګناه کوئ او د بندګانو په حق کې زیاتې ظلم کوئ خپل ډلهبازي صرف کوئ خلک وایي که نه یاره که دا تروس مې دی که تربور مې دی خو بس اوس په ډلهبازۍ کې راغلی یم نو که هغه ګناه کې دا سره شریک دی هلکه تا به هم الله ورته وغورځوي ولې به ګناه کې د چا سره مدد کوې الله او رسول خو موږ دې نه منې کوي په ګناه په ظلم کې به د هېچ چا سره مدد نه کوې که بچی هم د ظالم ورته ووایې دا ظلم ته کوې زه سره ملګرتوب نه کومه به دې کې غلط کار مه کوه که ورور دی ظالم دی لاس یې له ونیسه مه کوه ظلم چې هغې کوي ته ورسره ملګرتیا مه کوه خپل کار کوه خپل آخرت به د چا دپاره نه خرابې دا ورور ستا په قبر کې به یې نه سملي او نه دې بچی سملي ځان له به پروت او د خلکو لپاره د خپل آخرت خراب کړی دی چې څه کوي چې غیرتي یم او زما بچي مې داسې دی او زما ورونه داسې کار کوي او زما تره زامن دي د هغو په غیرت کې نو غیرت د وجې نه به مړ شي او بیا به د آخرت تباهي نو دی د وجې نه دې کارونو کې به د یو بل سره ډلهبازۍ دی او مدد مه کوئ دویم اسم هغه ګناه ته وي چې هغه په اعتبار د ذات سره هغه حرامي ذات حرامي او عدوان هغه دغه ته وي ګناه ته چې په هغې کې زیاتې چې هغه حرامي زیاتې لکه نشي شي نشي دي نو دا په اعتبار د ذات سره حرام دی لږې که ډېرې ټول شي نه حرام دي که چرس دی او که پوډر دی او که شراب دی او که آیس نشي دي دا ټول حرام دي تر دې پورې چې نصار هم علما وایي چې دا هم حرام دي اگر که حرمت یې د شرابو نه کم دی خو حرام دا هم دي نو دې ته وایي اسم چې ذات حرامي او عدوان هغې ته وایي چې په هغې کې زیاتې کول حرامي نفس کار جایز دی لکه اودس اوس په لږو اوبو باندې کول دا جایز دي لیکن یو سړی په دې کې زیاتې کړي نو دا زیاتې پکې حرام دی هغه دا دی چې حدیث کې راغلی دي چې درې ځله چا زیات اندام مینځه نو ده ظلم وکړه او زیاتې یې وکړه درې ځله به زیات اندام نه مینځي یو ځل دو ځل درې ځل بس د اخري دی بعضې کس چې شپږ کرتې مخ ته اوبه اچوي یاره که راشي اودس زده کړه د الله بنده ګیره دې سپینه شوه د اودس طریقه ته زده نه کړه کینه علماو سره کینه ته د اودس طریقه را وکوه مشکات شریف کې شته دی ابوداود ترمذي ټول کې الحمدلله د اودس طریقې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه نقل شوي دي نو هغه زیات اوبه اچوي دا ظلم زیاتی دی او دارنګې بعضې کس په اوداسه کې اوبه زیاتې لګوي چې حدیث کې د دې نه هم سخته منع راغلې اگر که ته په سیند کې اودس کې نو اوبه به ډېرې نه لګوي چې 5 پیره شپږ پیره اندامونه وینځي او یا ډېرې اوبه استعمالوي نبي صلی الله علیه وسلم په ډېره کم اوبو باندې اودس چې دغه کوو بعضې کس وایي یاره زه عادت شوی داسې یم که عادت دې خراب دی ځان په کم اوبو عادت که په لږو اوبو باندې اودس کوه او د 3 ځله اندام زیات مینځه وان یاتوکم اسارا تفادوهم که چېرته راشي تاسو ته قیدیانو نو تاسو فدیه ورکوئ د هغې د راخلاصولو دپاره وهو محرم علیکم اخراجهم حال دا دی چې حرام کړی شوي دی په تاسو باندې ویستل د هغو د هغو ویستل هم په تاسو باندې حرام دي د هغو وژل هم در باندې حرام دي قیدي کول هم نو څنګه تاسو په دې یو خبره باندې عمل کوئ د نور باندې نه کوئ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض آیا پس تاسو ایمان لرئ په بعضې حصه د کتاب او کفر کوئ په بعضې حصه د کتاب باندې دقه یو تورات دی هغه هم پکې ذکر دی او دا هم ذکر دی یو بل وژنئ هغې کې د تورات خبره نه منئ یو بل قیدي کوئ هغې کې نه منئ یو بل د کورونو نه وباسئ نو په هغې کې د تورات خبره نه منئ او صرف دا یو خبره هم راټینګه کړې یو حصه د کتاب باندې عمل کوئ د خپل دنیا د فایدې لپاره چې جي چانده وکړو او دا کس چې دی دا زموږ یهودي دی بس دا پرېږدئ تاسو وتکفرون ببعض څه حصه منې او څه باندې کفر کوې داسې مه کوه د الله کتاب ټول ومنه ټول دا ټول د الله کتاب دی هره خبره باندې به عمل کوې فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا اوس آخر کې الله تخفیف ذکر کوي یره د دنیا یره او بیا د آخرت یره چې څوک دا کارونه کوي که نه الله وایي په دنیا کې به هم دا شرمیږي او په ورځ د آخرت به زه سخت عذاب ته نقل کما د دې یهود لپاره داسې عذاب دی او په دنیا کې به شرمیږي او د شرم عذابونه به الله ورله ورکوي او داسې وشو
بنو نذیرو سره الله داسې کار وکړو، بنو قریظه سره هم داسې وشو. بنو نذیرو هغې ظالمان راولګېده. اوله کې رسول الله صلی الله سره وعده کړې وه چې موږ به د یو بل سره کار نه لرو، ځکه رسول الله صلی د مکې مشرکانو ته متوجه و. کله چې هجرت وکړو نو دلته غیر چاپیر په مدینې وړوکی کلی او غیر چاپیر یهودین دي. نو نبي صلی الله ډېر هوښیار کار وکړ، د دې راوغوښتل او د دې سره صلح وکړه چې اگر که تاسو کافر اچئ خو موږ به یو بل سره کار نه لري. ولې ټول زور یې اوس د مکې کافرانو ته متوجه کړی دی. نو چې دلته ده سره هم جنګ شو، هغه سره هم جنګ شو، لږ صحابه دي دا به ختم شي. نبي صلی الله ډېر هوښیارتوب کړی دی کې. داسې ښکلی نبي الله موږ له راکړی دی چې ته وایې چې پوځي جنرال دی او داسې په هر یو طریقه باندې الله له ډېره پوهه ورکړې وه. دوی سره صلح وشوه. نو په بدر کې چې کله جنګ وشو نو هغې نه 80 کسان یې مردار کړ کافر، 80 کسان یې ته ونیول. دلته یهودو باندې رپی راغی چې لکه تا خو ډېر ناشنا، دغه 300 صحابه 313 او په 1000 کافرانو باندې غالب شو، ویم نیول او دارنګې دا مشران یې مردار کړو، دا به څه کېږي؟ نو دوی کې هغه منافقتونه او خبرې پکې شروع شولې چې دا خو دا نبي به موږ سره سبا له به څه کوي او دا او هغه. نو په دې کې بنو نذیرو هغې راولګېدله او بعضې تاریخونو کې راځي چې د یو زنانه بېزتي چې د هغې کړې وه، د هغې لنګ هغه وو او هغې داسې اوچت که د هغې نه. نو په دې کې نور یهودیان ولاړو، د هغو یهودیانو بازار و. نو په دې کې هغو وخندلې، د زنانه پسې وخندلې، د دې وجه چې د هغې غریب ته پته نه وه او د هغې لنګ یې شاته یو څه شپورې غوټه کړی و چې دا پاڅېدله. نو هغه لنګ یې لږ غوندې کې ښکاره شو او دارنګې لنګ یې لږ اوچت شو. نو په دې کې مسلمان په لاره باندې تېره شو، هغه وکتل نو چې دی خاندې را خاندې د مسلمان ښځه وه. نو دغه وخت کې ایماني غیرت پکې و، نو هغه پرې ور ودنګل په دې یهودي باندې، یهودي قتل کړه، سم کار یې ورسره وکړ. نو په دې کې یهودیان خو ډېر وو، نو هغه راولګېد بېرته واپس دا شهید کړه. رسول الله صلی الله خبره راغله نو هغه پسې ملګري راوستله چې تاسو خو وعدې پابندي ونه کړه، د مسلمان د یوې مسلمانې ښځې بېعزتي چې څوک کوي ټولو مسلمانانو باندې قتال فرض دی به ټول به راوځي میدان ته. ولې دا مسلمان ښځه ده او کافر هغه سره زنا کوي، بېحیایي سره کوي په زور، او مسلمان بېغیرته چې هغه ته ګوري هېڅ به نه کوي، بیا به د سر دم تېرېږي وردانګې به میدان ته. نو دې د وجې نه رسول الله صلی الله صحابه سره ورغله او دوی ونیول او بېعزت یې کړه او دارنګې چې د هغه ځای نه وشړله، لاړه ویې یو طرف او بل طرف ته چې هغه لاړ. نو دا یې د دنیا شرم دی. ګوره الله دلته وعده کړل دقسې سره وشو. بنو قریظه چې نو هغې چې کله دغه غذا وشوله د خندق غذا، نو هغې نه پسه دوی هم وعده ماته کړله. وعده چې ماته کړه نو په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دوی پسې ورغی او صحابه ورسره وو او د دوی نه غیر چاپېر محاصره چې راغه واچو. نو هغې ونیول شو او قیدین شو او دارنګې به یې وویل چې موږ په فیصله د معاذ رضی الله عنه باندې شرع نو هغه به راکوزېږو. نو هغه وویل چې بس ما فیصله ده چې دا ځوانانو نه سرونه ووال شي، ښځې او ماشومان چې هغه دې وینځي شي. رسول الله ورته وویل چې دقه فیصله د الله رب العالمین د صورت حشر کې به انشاءالله راشي. نو هغه فیصله به راکړو چې هغه ځوانان یې له ټول وواله او ښځې بچي چې هغې دغه شو دوی ته وویل چې شابه تاسو به چې دا کوم و بنو نذیر دا یې وشړل او دارنګې بنو قریظه چې دی نو هغې کې چې کوم کسان وو هغه هم وشړل شو او بنو قینقاع درېیمه ډله چې نو هغې هم دغسې لاړه خیبر ته چې هغه لاړه. خیبر کې لږ وخت اوسېدل به د عمر رضی الله عنه بادشاهي چې راغله د خیبر نه یې وشړله، هغه شام او دغه طرفونو ته لاړه. دې وجې نه یهود هغه تاریخ ګوري اوسه چې یاره زموږ مشران یې داسې شړلي دي او داسې هغې اوس د مسلمانانو سره څونه ظلم کوي. په خپل منځ کې مسلمان ته یو دی، خپل منځ کې که دښمني هم ده که نه خو مسلمان ته یو دی. او په هر ملک کې مسلمان څونه پریشانه دی د کافر د لاسه، لیکن هغې ته ټول یو دی او په مسلمانانو باندې بادشاهي شي هغه کوي والعیاذ بالله. ولې مسلمانانو خپل کار پرېښی دی، خپل هغه عمل یې پرېښی دی، خپل عقیده یې پرېښې ده او د کافرانو نه متاثره دی. بس دا د نیټ موبایل دی چې کوم د کافر شکل دی مسلمان شکل هم هغه دی، د کافرو ښځې کوم لباس اغوندي د مسلمان ښځې هم اغوندي، کافرانو کې کوم عادتونه مسلمان. بس دې وجې نه دا متاثره دي چې متاثر بس د الله مدد کټ شوی دی د مسلمان له. که چېرته مسلمانانو صحیح توبه موږ ویستل الله ته، دا کافران زموږ په مقابله کې به هېڅ شی هم نه دي. الله د مسلمان سره مدد کوي، د کافر سره د الله مدد وعده نشته دی. نو ځکه دې خبرې ته اوس اشاره کوي دنیا کې مې الله وشرموله. فما جزاء من يفعل ذلك، پس څه به وي سزا د هغه چا چې کوي دا کار منکم ستاسو نه الا خزي. دلته ما نافیه دی، ما استفهامیه نه صحیح کړي، ما نافیه ده. فما جزاء پس نه دا بدله من یفعلو د هغه چا چې کوي دا کار منکم ستاسو نه الا خزي مگر شرمندګي ده فی الحیات الدنیا په ژوند دنیوي کې. ویوم القیامة یردون الی اشد العذاب، په ورځ د قیامت باندې به دی واپس کړلی شي سخت عذاب ته والعیاذ بالله. دا یهودین دی الله به جهنم ته غورځوي او سخت عذاب به دی ورله ورکوي. وما الله بغافل عما تعملون،
نه دی الله تعالی نه خبره دغه عملونه چې تاسو یې کوئ هر عمل چې کې الله ته ګوري ګوره الله سره عمل نه خبره نه دی ځان باندې سوچ وکړه اولئک الذین اشتروا الحیاة الدنیا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون الله فرمایي دا کسان دي چې اخیستل ژوند دنیوي په بدل آخرت کې اشتروا اخیستل یعنی خوښ کړی دی د دنیا ژوند په مقابل د آخرت کې د کافرو ټول دا طریقه ده دنیا مزې غواړي د دنیا خواهشات او دا پوره کوي آخرت باندې ایمان نه لري نو آخرت یې پرېښی دی دا دنیا غوره کړل دا دنیا خوښه کړې ده اخیستې ده نو الله فرمایي قیامت کې به زه عذاب ورکوم بیا دغه عذاب ته څوک سپکولی هم نه شي او د دې سره به مدد هم نه کېږي فلا یخفف عنهم العذاب پس سپک به نه کړی شي د دې عذاب چې کوم مقرر دی د دې دپاره کوم عذاب چې الله له مقرر کړی په هغې کې به سپکوالی نه راځي مخکې موږ حدیث ویلو چې سپک عذاب په جهنم کې شته دی هغه ده حدیث کې راځي چې سپک عذاب به د ابوطالب وي الله به ورته د اور پڼې ور واچي د اور چپړې به ورته خپو کړي او د هغې د وجې نه به دماغ جوش کېږي په دې پوزه به را روانې دي والعیاذ بالله چې هغه به دا وي چې الله په د جهنم کې زما ډېره سخته سزا ده ځکه چې دماغ جوش کېدل او ښکته راتلل او د اور پڼې ورته خپوي بدن باندې به څونه اور بلیدل نه لیکن دا سپک عذاب دی نو سخت عذاب دا دی چې سړی په دې اور کې ټول ډوبه او مخ یې سوځي او سر یې سوځي او خپې او اندامونه یې سوځي والعیاذ بالله ډېره سخته خبره ده او بیا هغه اور چې الله رب العالمین حدیث کې راځي 3,000 کار الله برکلی دی د جهنم اور والله که هېڅ شي ورته ټینګېدلی شي ګټې سوځي چې ګټه د دنیا اور یې نه شي سېځلی مخکې تېر شو اوسپنه فولاد هر یو شی چې ورا چې دا به له ولیکي داسې ختموي او انسان پکې پروت وي او مرګ پرې نه راځي نو دا څومره پریشانۍ ژوند دی دې د وجې نه د الله نه پناهي غوښتل پکار دی چې الله دغه اور نه بچ کړي او کافر روان دي فلا یخف عنهم العذاب ولا هم ینصرون او نه به د یو سره مدد وکړی شي دې ځای پورې به بس اوس موږ هم لږ کار دی الله رب العالمین دې موږ او تاسو باندې عمل کولو توفیق راکړي سبحانک